بسم الله الرحمن الرحیم. فکر وکړه او شکر وباسه. که تاسې د الله تعالی درکړو نعمتونو ته ځیر شئ نو ځان به د الله سبحانه وتعالی په بېشمېره نعمتونو کې له سر نه تر پښو پورې ډوب بیا مومئ. لکه چې الله تعالی فرمایي: ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. که تاسې د الله تعالی د نعمتونو شمیرل وغواړئ نو نه یې شئ شمیرلی. حقیقت دا دی چې هغه ډېر بښونکی او مهربان دی. بره، ښکته، مخې ته، شاته، له هر لوري پر تاسې الله تعالی خپل نعمتونه لورولی دي. روغ بدن، سولیز چاپېریال، کور، کالي، خوراکي او ساکي توکي، د موافقې هوا او اوبو شتون، سترګې، ژبه، لاس و خپې، دا ټول څومره اریانوونکي نعمتونه دي. یعنې له تا سره ټوله نړۍ شته خو پرې نه پوهېږې. واسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه. خپل ښکاره او پټ نعمتونه یې پر تاسې تمام کړي دي. ته 2 سترګې، 1 ژبه، 2 شونډې، 2 لاسونه او 2 خپې هم لرې. فبأي آلاء ربکما تکذبان. نو تاسې به د خپل رب کوم نعمت دروغ ګڼئ. تاسې ته څه دا وړه خبره ښکاري چې سړی دې په خپلو خپو ګرځي. ډېر داسې خلک شته له دغه نعمته بې برخې دي او پر خپلو خپو د ګرځېدو په ارمان وي. ته څومره په خواږه خوب اوده یې، خو څومره داسې سترګې شته چې د درد او یا څه ستونزې له امله د خوب لارې څاري. او که الله تعالی مکړه غمونه او اندېښنې د له سترګو خوبونه وتښتوي، تو بیا اوده کېدی شي. همداشان تا خپله ګېډه له خوندورو خوړو ډکه کړه. خو څومره داسې خلک شته چې د ناروغۍ او یا نیستۍ له امله له خوندورو خوړو نه بې برخې دي. او که د هغوی په څېر ستا ګېډه هم له ناروغو او د دردونو ډکه شي نو څنګه به دې خوراک څښاک ته زړه وشي. الله تعالی درته اوريز ځواک یعنې غوږونه درکړي دي چې له امله یې اورېدل کولی شي. او څومره داسې خلک شته چې ښه روغ جوړ غوږونه لري خو اورېدل پرې نشي کولی. تا ته یې لیدونکي سترګې درکړي دي، سره له دې چې تا به په ټولنه کې څومره ړانده لیدلي وي چې د لیدو په ارمان وي. دې ته فکر وکړه چې اورېدل کولی شي، کڼ نه یې. لیدل کولی شي، ړوند نه یې. په بدن روغ یې، کنډم نه یې. عقلمن یې، لیونی نه یې. له څومره سترو امتیازاتو برخمن یې. دا ووایه چې د احد د غره هومره پر سرو زرو به دې 1 سترګه ورکړې. د یوې سترې ماڼۍ په بدل کې به د ژبې پرې کولو ته غاړه کېږدې. د سر له ویښتو نه تخپو تر ګوتو پورې د الله تعالی په بې شمېره لورونو کې نښتلې شوې یې، خو تو پرې نه پوهېږې. او بیا هم په غمونو او اندېښنو کې لا ژوند کوې. سره له دې چې په تن روغ او په ګېډه موړ یې. ولې د مفقود په اړه اندېښنه او پرشته شکر نه کاږې؟ په مالی تاوان خپه خو په الهي ډالو او نعمتونو بې پروا پروت یې. ته دې ته ځیر شه او شکر پرې وکاږه. ځکه قرآن کریم دې لور ته بلنه کوي لکه چې فرمایي: وفي انفسکم افلا تبصرون. او په خپله ستاسې په خپل وجود کې ډېرې نښې شته، آیا تاسې په زیر کتونکي نه یئ؟ د ځان، خپلو خپلوانو او چاپېریال په اړه ښه سوچ وکړه نو هر څه به درته په ډاګه شي. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. دوی د الله تعالی ښېګڼه پیژني بیا ورڅخه منکرېږي.